د افغانستان دشمنانو د نر غونته کې مې په طالبانو نیوکې کړې په جمهوریت کې د نر غونته کې مې ټکټ واغسته په خپلو پیسو په تیاره کې کېناستم او افغانستان ته لاړم د نر غونته کې د افغانستان اوسني حکومت مشرانو کشرانو عام ولس ماته احترام او مینه او محبت یې راکړو خپل اسلامیت خپل افغانیت خپل پښتو خپل انسانیت او خپل هغه اتلولي هغه مېلمستوب چې موږ ته احمدشاه ابدالي د مشرانو نه پاتې هغه یې وښودلو او ما ته یې ویلې چې پاچا صاحب کامواله بد دی ویلي ښه دی ویلي هر څه چې دې کړي دي سرې سترګې ګرځه په افغانستان کې ته زموږ یو مسلمان یو افغان ورور هېڅ خبره نه ده شعر غونته کې ګرځه مګر د اصل او د کم اصل معلومات ما ته هله وشو چې کله زه افغانستان ته لاړم کم اصل بعد چې په یوروپ کې ناست وو خپله کم اصلتوب یوښودو چې پرون هم کم اصل وو نن هم کم اصل دی او سبا هم کم اصل دي پرون هم د افغانستان دشمنانو نن هم د افغانستان دشمنان دي او سبا هم د افغانستان دشمنان دي مګر هم هغه اشخاص چې په افغانستان کې د اسلامي امارت چې ما داسې الفاظ استعمال کړي د هغې په خلاف باندې چې هغه په کار نه وه چې ما استعمال کړی وي مګر هم هغې د دې یو شي پروا ونه ساتله او الحمدلله د اسلامي اماراتو طالبانو ته ویم چې کومه مینه محبت تاسې ما ته راکړو پاچا کاموال ته تاسې یقین وکړئ چې تاسې یوازې د پاچا کاموال زړه نه دی ګټلی تاسې په زرهاو نه په لکاو نه د میلیونهاو افغانانو زړونه وګټل زه الحمدلله په نړۍ کې په افغانانو په پښتنو کې په زرهاو نه په لکاو نه په میلیونهاو افغانان پښتانه ما برنامې او ما ګوري د واتو لسو کالو نه الله مې عزتمن الله تاسو نور عزت درکړي او الحمدلله زه به دا ځل درځم بیا او انشاءالله په ډلهیي شکل باندې به زه انشاءالله د اروپا نه به د ډېر افغانان ځوانان به یم افغانستان چې په خپل وطن ته لاړ شي خپل مور او پلار خپل ورونه خپل فامیل خپل وطن وګوري کوم منفي تبلیغات چې د افغانستان دشمنانو د افغانستان په خلاف باندې کول چې افغانستان کې امن نشته افغانستان کې طالبان خلک وژني دا دی او هغه دی هغه ټول مې الحمدلله پاچا کاموال تس نس مې کړه د سیلاب سره مې ورته ویوړه لاړه د مخونه مې ښکاره کړه ټولې دنیا ته او ټولو افغانانو ته مې الحمدلله وښوده چې افغانستان کې امن ده هېڅ مشکل نشته دا کوم منفي تبلیغات چې دوی کوي دا ټول بې بنیاده تبلیغات او دا د ټرمپ او د جو بایډن بچي او د اروپا په خوښه باندې دا دغه کوي چې افغانستان په مخکې لاړ نه شي او زه هغه بختور پاچا یم چې کله 2023 نړیوال جام په انډیا کې لاړم الحمدلله میچونه مو ګټل او زه هغه بختور پاچا یم چې افغانستان ته لاړم الحمدلله د ډېرو افغانانو په زړونو کې چې کومې خبرې وي الحمدلله هغه پاکې شوي او دا منفي تبلیغات والا مې انشاءالله چې رسوا کړه ځکه دشمنانو د افغانستان دا وګورئ د اسمان ته وګورئ هغه الله چې چاته عزت ورکوي او چاته ذلت ورکوي تاسې بې عزته کړی او الحمدلله ما ته عزت راکړو که ستاسې په خولو وې ستاسې په منفي تبلیغاتو وې زه خو به مړ وم پاچا کاموال به مړ وې مګر الحمدلله الله ما ته عزت راکړی تاسې ما نه دا عزت نشي اخیستی تاسې ما نه دغه احترام نشي اخیستی تاسې ما نه دا مړانه نشي اخیستی ځکه دا ما ته الله راکړی او دې ولس راکړې ده انشاءالله د ګران وطن دپاره به خپله مبارزه جاري ساتو او دغه منفي تبلیغاتو والا دغه بې بنیاد تبلیغاتو والا چې د قدرت وږي د ډالر وږي د شهرت وږي د زورواکۍ وږي انشاءالله د دې دا مخونه به دنیا ته ښکاره کوو د افغانانو ته ښکاره کوو او انشاءالله د خپل وطن به جوړو زنده‌باد نران افغانان بیا هم په خبرو کې زه بیا هم دا خبره کوم که زما نه په خبرو کې د اسلامي امارت ته ویم یا نورو افغانانو ته یم بعضې خبرې وتې مخکې غلطې سالمې نیوکې نه ښیم غلطې وتې یا تیزې وتې د هغې زه بخښنه غواړم ځکه چې تاسې خپل پښتني افغانیت هغه مسلماني مو ښوده نو زه هم چې بعضو خبرو کې غلط شوی یم د هغې زه بخښنه غواړم مخکې مې وغوښتې د نر غونته کې دلته په انګلینډ کې اوس ګرځم دلته په افغانستان کې نه یم چې د هیرې په خاطر باندې ویډیو ډکه کړم زنده‌باد وي افغانستان انشاءالله یوازې د افغانستان به نه جوړو لوی افغانستان به انشاءالله جوړو او موږ تر عباسي نه به دا به یو خاوره کېږي زنده‌باد نران افغانان منفي تبلیغاتو والا کړېږئ زما په ویډیوګانو ما خپل کار وکړو تاسې اوس لګیا اوسئ کاروان روان